تاسو ته د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور نه یو بریکینګ نیوز درکو. د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور اسلامیه کالجیټ کې نن سهار د ډزو یوه پیښه مخې ته راغلې ده چې پکې د انګریزي یو لیکچرار وجل شوی دی، په حق باندې رسیدلی دی. د پولیسو وینا ده چې د اسلامیه کالجیټ سکول کې د څوکیدار او د بشیر خان نومي د انګریزي لیکچرار ترمنځ نن سهار خبرې ترخې شوي دي، د کوم وروسته چې د دغه څوکیدار په غوسه شوی دی او په لیکچرار باندې ډزې کړي دي، چې په نتیجه کې بشیر خان نومي لیکچرار لومبی سخت جوبل شوی او وروسته یې ساه ورکړې ده. د پولیسو وینا ده چې د وجلی شوي دغه لیکچرار تعلق د مردان سره و. نن سهار په اسلامیه کالجیټ کې د دواړو ترمنځ د اسلامیه کالجیټ چې کوم څوکیدار دی او دغه انګریزي ډپارټمنټ چې کوم لیکچرار دی، د هغې ترمنځ خبرې ترخې شوې وې، د کوم وروسته چې د څوکیدار په ډزو باندې دغه بشیر خان نومي د انګریزي لیکچرار وجل شوی دی، هغه ساه ورکړې ده. د پولیسو وینا ده چې د وجلی شوي لیکچرار تعلق د مردان سره دی. پولیس وایي چې د پیښې ځای ته رسیدلي دي، د پیښې په اړه باندې تحقیقات شروع کړي دي، د پیښې د ځای نه شواهد هم راټول کړي دي. په دې اړه باندې نور تفتیش روان دی. د پولیسو وینا ده چې د ډزو د پیښې وروسته چې کوم څوکیدار دی نو هغه په تیښته کې بریالی شوی دی او د هغه د نیولو دپاره یې اقدامات جاري ساتلي دي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.